Bismillahirrahmanirrahim. Mulgor khara class Java Advanced Exception Handling series de او په دې ویډیو کې موږ تاسو د throws keyword په پارت 2 باندې کار کوو. نو ملګرو راځو سلایډز ته او په سلایډز ګورو چې throws keyword موږ سره درې نیوي یا درې نور statements دي موږ سره. نو راځو اول statement موږ تاسو وایي چې throws keyword can throw multiple exception. دې مطلب دا دی چې په د throws keyword په واسطه باندې تاسو multiple exception throw کولای شئ. یعنی د یو میتھډ نه بل میتھډ ته تاسو هغه نمائندګي ورکولای شئ. لکه څنګه چې په زړه ویډیو کې ما مکمل ویلي دي چې د throws keyword په واسطه باندې تاسو په کوم ټیکنیک باندې یو exception handle کولای شئ. څلورم موږ سره چې instead of throwing multiple exception we can also use the root class exceptions as well. دې مطلب دا دی کچې د تاسو سره ملټیپل ایکسپشنز وي رایز کیږي مثلا تاسو دې کې وګورئ ما سره په میتھډ 2 کې دوه ایکسپشنز دي thread.sleep دی او file not found exception دی. نو دا دواړه زه کولی شم په ایکسپشن چې کوم روټ کلاس دی یا د ټول ګرانډ فادر کلاس دی نو دې په واسطه باندې زه کولی شم چې ټول ایکسپشنز هینډل کړم. نو ګورئ دې باره کې زه پریکټیکل پروګرام کار کوم نو ورته ورخطا کېږم راځم زه دې په باره کې پریکټیکل کار کوم عملي یو پروګرام کار کوم. پنځم د ملګرو موږ سره وایي چې when a method delegates multiple exception the caller method can either handle all exception or only one exception but the caller method must delegate an exception in which it is not interested to its caller method. ملګرو دې مطلب دا دی کچې ته یو میتھډ د یو نه زیات exceptions رایز کوي خو هغه میتھډ انټرسټډ نه دی یا هغه نه غواړي چې ټول ایکسپشنز هینډل کړي نو هغه به داسې هم کولی شي چې یو ایکسپشن هینډل کړي او یو نه زیات ایکسپشنز چې دي هغه ډیلیګیټ کړي. ډیلیګیټ نه معنا څه دی چې یعنی بل میتھډ ته چې څوک د دې کالر دی هغه نماینده وټاکي چې د هغې هینډلینګ به د دې کالر کوي. نو ملګرو راځو چېرته ایکلپس ته او په دې باندې پریکټیکل کار کوو چې څنګه تاسو کولی شئ چې دغه درې سټیټمنټ امپلیمنټ کړئ. څه ده که نه د څه شي په باره کې دي د throws keyword. یعنې دا اصل کې اگزامپلز دي خو ما د سټیټمنټ په شکل باندې ذکر راوستی دي چې دا څه نه کېدی چې تاسو نه مثلا په انټرویوز کې وکړي او یا چې تاسو پروجیکټ لیول کار کوئ نو پروجیکټ لیول کې بیا یې ډېر زیات ضرورت تاسو ته کېږي. ملګرو زموږ ویډیوز چې دي هغه ورو په ورو اډوانس لیول ته روان دي نو کوم سټوډنټان چې بیسکس دي هغوی پلیز لاړ شئ د دغه ویډیوز چې کوم بیسک لیست دی پلی لیست دی زما په یوټیوب باندې هغه وګورئ ځکه دا د بیسک لرنر دپاره دغه ویډیوز نه دا اډوانس لرنرز دپاره دي. نو راځو چېرته ایکلپس ته او په ایکلپس کې زه څه کار کوم په خپل مین فنکشن کې زه دغه کلاس یو آبجیکټ جوړوم چې ورته وایم چې ټیسټ او بی جی از ایکول ټو نیو ټیسټ مې ورته ویلی او هغې نه پس ما سیمی کولن دلته به زه ورته ووایم چې فور ایگزامپل دغه او بی جی ډاټ څه وکړه ماته میتھډ 1 کال کا. نو میتھډ 1 خو ما سره اوس په کلاس کې نشته دی زه به څه وکړم دلته به راشم د میتھډ 1 ډیکلیریشن به په کلاس کې واخلم چې هغه ما سره پبلک void یا زه ډایرکټ void اخلم پبلک بیخي اخلم نه هغه ستاسو مرضي دی پبلک void زه به میتھډ 1 واخلم. نو میتھډ 1 ورسره واخیسته او هغې نه پس به زه راشم ورته به وایم ګورې دا ایرر ختم شو نو میتھډ 1 ته وایم چې ته څه وکړه ماته ته میتھډ 2 ماته کال کا. نو میتھډ 2 چې زه کله واخلم ته ملګرو دا وایي چې میتھډ 2 ما سره نشته دی نو زه به راشم بره به څه وکړم پبلک void میتھډ 2 په نوم باندې به یو فنکشن جوړ کړم میتھډ 2 او هغې نه پس به وایم چې فار ایگزامپل دا به ډیکلیر کړم صحیح دی او دې کې به ورته وایم چې فار ایگزامپل ته ماته څه وکړه میتھډ 2 به واخلم دا چې دغه ایرر لاندې نه ختم شي صحیح دی او دې کې به وایم چې system dot out dot println println او دې کې به زه ورته وایم چې hello this is method 2 دا method 2 دی صحیح دی او همدغسې به زه دا لاین کاپي کړم رابشم دې ځای کې به یې مخکې له دې نه چې بره فنکشن ته کال کوي نو دا دې ماته دا میسج راکوي او په دې میسج کې وایي چې hello this is method 1. نو this means چې ماته به دغه آبجیکټ په واسطه باندې دا میتھډ کال کېږي او دا میتھډ به ما سره دا میتھډ کال کوي. زه دا پروګرام رن کوم ملګرو تاسو وګورئ دې کې هیڅ کوم پرابلم نشته دی هیڅ کوم ایکسپشنز نشته دی دا پروګرام نارملی رن کېږي خو احیانا که چېرته ما سره دلته څه شی وشي دوه میتھډز راشي فار ایگزامپل ما سره دوه ایکسپشنز رایز کېږي فار ایگزامپل اولنی ایکسپشن دی thread.sleep دی چې دې په باره کې ما ډېر زیات ایگزامپلز کار کړي دي
thread.sleep او دلته ما واخیسته فور ایگزامپل 3 سیکنډ 3000 ملي سیکنډز مې واخیسته چې دا 3 سیکنډ کېږي ما سره دې مطلب دا دی چې پروګرام به دلته څه کار کوي دلته پروګرام سلیپ کېږي د 3 سیکنډ لپاره او هغې نه پس به زه یو بل فایل انپوټ سټریم په نوم باندې به زه یو هغه راواخلم فایل انپوټ سټریم په نوم باندې به زه یو آبجیکټ واخلم د فایل په نوم باندې از ایکوال ټو نیو فایل انپوټ سټریم مې واخیسته نو او دلته به زه واخلم چې خان ډاټ ټي ایکس ټي راته واخله نو دې مطلب دا دی چې په دغه میتھډ کې ما سره دوه څه شی دي دوه exceptions دي او دواړه exceptions چې دي ما سره دواړه checked exceptions دي چې دا به د compilation په وخت کې دا checking کوي دا وایي دا دې ته وایي څه شی interrupted exception دی او دا موږ سره file not found exception دی ملګرو که زه دا ډایرکټ رن کوم نو تاسو دلته ګورئ دا پروسیډ کوم دلته تاسو ته وایي چې ما سره دوه exception دلته رایز کېږي په compilation time کې نو دا ته پلیز دا وایي چې څه وکړه دا هینډل کا نو دا هینډل کول دپاره تاسو دلته کولی شئ چې ټری کیج بلاک واخلئ خو زه وایم چې دغه میتھډ څنګه چې موږ په زړه ویډیو کې ویلي چې دا انټرسټډ نه دی چې دا دواړه ته څه کړي دا دواړه ته څه شی وکړي هینډل کی نو ته کولی شې چې ملټیپل ایکسپشن تھرو کې نو زه بلته تھروس واخلم او هغې نه پس به واخلم چې انټرپټډ ایکسپشن مې واخیسته یو او کاما هغې نه پس به زه واخلم کاما هغې نه پس به زه واخلم ورته وایم چې فایل ناٹ فاوند ایکسپشن دا هم نو دا دواړه ما څه وکړه دغه میتھډ په دواړو کې انټرسټډ نه دی دواړه یې واخیسته سینډ کړه د دې کالر ته د دې کالر ما سره څوک دی میتھډ 1 نو میتھډ 1 اوس وګوره دلته کې تاسو ته مخکې تاسو ته ویلي چې په میتھډ 2 کې تاسو ته څه دي میتھډ 2 کې لاین نمبر 11 او 12 کې تاسو سره ایکسپشن دي اوس به تاسو وایي چې لاین نمبر 20 کې تاسو سره ایکسپشن دی زدارن کوم ملګرو تاسو دا وګورئ پروسیډ کوم دا به دې کوي چې څه شي کې ما سره هینډل ایکسپشن ټایم دی دا دواړه په لاین نمبر 20 کې پراته دي دا ماته څه شي دا دواړه هینډل کا نو اوس د کار دی د چا کار دی د میتھډ 1 کار دی چې دلته کې راشي کنه دا پروګرام به خیرن کېږي نه دا وګورئ ملګرو پروګرام به خیرن کېږي نه تر څو پورې چې دا هینډل نشي که چېرته دا ایکسپشنز هینډل شي نو دا به بیرته ټرای یا ټری چې ورته وایي او هغې نه پس کیچ بلاک ته به راځي هلته به وایي چې انټرپټډ ایکسپشن او هغې نه پس پایپ سمبول دی چې کوم موږ په زړه ویډیو کې کار کړی دی او فایل ناٹ فاوند ایکسپشن دی ملګرو دا ګورئ څومره ښکلی دا دواړه ما سره چې شو هینډل شو او هغې نه پس به زه دلته اوس یو میسج ورکړم او په هغه میسج کې به زه ولیکم چې both exceptions are handled صحیح دی که نه نو زه به داسې یو میسج ولیکم چې both exceptions are handled دا یو میسج مې ورکړ نو ملګرو دا تاسو وګورئ څومره ښایسته دا پروګرام ما سره هینډل شو دا ګورئ څه شی وشوم hello this is method 1 hello this is method 2 both exceptions are handled خو دغه میسج کله راغی 3 سیکنډه پس راځي ځکه ستا پروګرام 3 سیکنډه دلته کې سلیپ شي هغې نه پس بیا تاته وایي چې both exceptions are handled صحیح دی ملګرو نو دا ما سره څه شی په دې شکل د دریم سټیټمنټ چې تاسو کولی شئ چې کیورډ کنټرول ملټیپل ایکسپشن نو تاسو ملټیپل ایکسپشن تھرو کولی شئ صحیح دی څلورم چې کوم دغه دی سټیټمنټ دی دا وایي که تاسو دلته وګورئ ملګرو په ایکسپشنز کې ما دوه ایکسپشن د پایپ سمبول په تھرو اخیستي دا وایي تاسو داسې هم کولی شئ چې دلته ایکسپشن واخلئ صحیح ده که نه ایکسپشن موږ سره د ټولو فادر ده نو تاسو په دې شکل باندې اخیستلی شئ ضرور نه دی چې تاسو هر څه وکړئ هر یو ایکسپشن بیل ولیکئ صحیح دی دا ګورئ ما ایکسپشن واخیست دلته کې نو دا یې هم هینډل کړي دې کې هم پاسبل دی نو ضرور نه دی چې ته به د هر یو نیم جدا ولیکه تا ته نیم نه درځي نو ته کولی شئ چې د ټولو فادر ایکسپشن دی ایکسپشن تھرو کې دا ګورئ زه دا ختموم نو تاسو کولی شئ ورته وایئ چې تھرو ایکسپشن ځکه په دې باندې زیاتره پروګرامرز چې دي په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا thread چې دی کم ایکسپشن دی یا فایل ناٹ فاوند چې دی کم ایکسپشن دی او همدغسې string out of bound شو یا مثلا array out of bound exception شو یا زیاتره نور ایکسپشنز دي موږ سره په سلګونو نور ایکسپشنز دي په هغې باندې سر نه خلاص نو بیا هغوی څه کار کوي هغوی د ټولو فادر کلاس چې دی هغه ورته تھرو کوي نو دا ټول بیا همغې نه مستقیمه راخلي ډیټا تا ته یعنې ستا کار کېږي ایکسپشن د هینډل کېږي سمه دا ایکسپشن چې دی تاسو هایرارکي ته لاړ شئ که په ایکسپشن باندې نه پوهېږئ چې مثلا که زه وایم چې ایکسپشن چې دی دا د ټولو ایکسپشنز
کلاسونو فادر دی که بیا هم پرابلمز لرئ نو لاړ شئ مخکینی ویډیوز وګورئ زما ایکسپشن هینډلینګ اول ویډیوز کې ما ایکسپشن هایرارکی ټول باندې تشریح کړی دا ټول ایکسپشن هایرارکی ما تشریح کړی او کې ما مکمل ډیټیلز ورکړي دي باره کې ملګرو راځو اخر کې ما سره دا چې دی دا وایي که چېرته مثلا دا میتھډ انټرسټډ نه یي صحیح ده که نه مثلا یو چې دی مثلا دا میتھډ غواړي چې دا کم ټریډ دی دا هینډل کی خدا نه هینډل کوي یو دا هینډل کوي دا دې کې مثلا دوه درې نور دي فور ایگزامپل system dot out dot println نو دلته ته وګورم دلته تاسو وګورئ ملګرو ما سره شو 10 divide by 0 دا هم ما سره یو ایکسپشن دی راغی خو دا ما سره انچیکډ ایکسپشن دی دا دواړه ما سره چیکډ ایکسپشن دي په داسې حالت کې ګورئ که مثلا اوس دغه میتھډ 2 غواړي چې یوازې یو دانه هینډل کی صحیح ده که نه یو په خپله هینډل کی دا دوه یا دا یو پاس کی بل میتھډ ته داسې هم پاسبلیټي شته دی ملګرو مثلا زه فی الحال دوه چیکډ ایکسپشنز دي ما سره صحیح ده دا خو زما میسج دی دیز کې دوه څه شی راغلی دي ایکسپشنز راغلی دلته به راشم زه به دا ختم کړم دی نه نارمل د به دا واخلم یعنی ما صرف میتھډ 2 کال کړی ده صحیح ده او دیز کې مثلا ما سره تر اوسه پورې ما ترو کړی م نه دی ایکسپشن نو دې مطلب دا دی چې په میتھډ 2 کې ما سره دوه ایکسپشنز دي دا دواړه باید هینډل شي خو میتھډ 2 وایي چې نه زه غواړم چې دا هینډل کړم ټری دا یې هینډل که خپله نو دلته به راشي ورته وایي چې کیج صحیح ده که نه کیج او دا ما سره چې د انټرپټډ ایکسپشن دی که نه کیج او قوس واس دلته وایي چې دا انټرپټډ ایکسپشن دی خو دا وایي چې زه څه کول غواړم انټرپټډ ایکسپشن دا یې د هینډل که صحیح دی کم یو دا ټریډ د سلیپ خو دا چې دا وایي چې دا زه نه پوهېږم چې دا کم ایکسپشن دی دا څه وکړه دا ترو وکړه نو تروز صحیح دی که نه تروز کا څه شی فایل ناٹ فاوند ایکسپشن شو یا ایکسپشن هم اخیستلی شي خو زه ورته وایم چې فایل ناٹ فاوند ایکسپشن چې دی دا ماته ترو کا یعنی آی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دس whoever call me he must handle this exception هغه باید چې دا ایکسپشن هینډل کی نو ګوره دلته کې تاسو وګورئ ملګرو دلته اوس تاته وایي چې باید ته څه وکړې دا میتھډ 2 ته کال کړی په دې کې یو ایکسپشن رایز کېږي او دلته کې دې ترو کړی نو باید چې میتھډ 1 اوس یوازې په یوازې څه وکړي یوازې په یوازې فایل ناٹ فاوند ایکسپشن څه شی کې هینډل کی نو دلته کې ته داسې هم کولی شي چې اوس یوازې همدغه فایل ناٹ فاوند ایکسپشن دلته واخلئ کیچ نو دې کې باید که چېرته مثلا تاسو داسې یو پروګرام ګورئ چې هغه یو میتھډ بل میتھډ کال کړي او دواړه میتھډونه کې موږ سره څه دي ایکسپشنز دي او هینډل شوي دي نو باید چې تاسو سره کنفیوز نشئ دې مطلب دا دی چې دغه یو میتھډ صرف د یو ایکسپشن ریسپانسبیلیټي اخلي د نورو ایکسپشن ریسپانسبیلیټي نه اخلي هغه ورکوي چاته چې څوک یې کالر دی هغه یې باید چې دا هینډل کړي نو ملګرو دا ګورئ پروګرام ستاسو کار کوي روان دی نو دا هم یو پاسبیلیټي دی نو 3 سیکنډه به دا ویټ شي هغې نه پس به دا کار وکړي خیر ملګرو میسج ځکه راغی چې هغه میسج ما ورکړی نه دی after 3 سیکنډ زه به دلته راشم ورته ووایم چې 3 سیکنډه پس باید system dot out dot println ما ته راکړي println او دې کې به زه ورته وایم چې for example file not found exception file not found exception handle دا exception موږ سره اوس هینډل شو دا وګورئ ملګرو زه دا رن کوم دا چې زه کله رن کړم نو یو دوه 3 سیکنډ پس به تا میسج راځي چې فایل ناٹ فاوند ایکسپشن هینډل دغه ایکسپشن موږ هینډل کړ اوس که دې کې فور ایگزامپل ستا پروګرام دې کې په دې میتھډ کې مثلا تا سره نور سټیټمنټس وي نو ستا هغه سټیټمنټس به صحیح رواني فور ایگزامپل ما دلته پیسټ کړ او دلته کې فور ایگزامپل ما واخیسته چې rest of the program نو پروګرام یعنی ستا پروګرام صحیح روان دی که چېرته دا میتھډ ماته راکوي نو دې مطلب دا دی چې ستا پروګرام دا سټیټمنټ راکوي میتھډ نه سوري نو دې مطلب دا دی چې ستا پروګرام صحیح یعنی نارمل ایگزیکیوټ کېږي یعنی نارمل دی هغې ټرمینیشن دی که فرض مثال چېرته دغه دې ځای کې زه یو غلطي وکړم فار ایگزامپل فایل ناٹ فاوند ایکسپشن په ځای باندې ما ارتماټیکل ایکسپشن ولیکه نو دې مطلب دا دی چې دا ایرر دی ملګرو نو دا به څه وایي تا دا به تاته وایي چې یاره we cannot go further for this because you didn't تا څوک ایکسپشن هینډل نه کړه نو ته مجبور یې چې ایکسپشن هینډل کې او هغې نه پس تا ډیټا فلو صحیح روانه شي صحیح ده ملګرو اوس راځم دلته یو نوټ تاسو ته لیکم نوټ څنګه لیکم فرض مثال په دغه میتھډ 2 کې ما سره څه دي دوه ایکسپشن دي یو ته وایي thread dot sleep او بل دی ما سره file not found exception دا دواړه چې دي نو زه به ووایم چې we have two exceptions in this method
in this method دوه method دي دوه exceptions په دې method کې both are checked exception دواړه چې دي checked exceptions دي یعنی د compilation په وخت کې دا دواړه check کیږي سم ده ملګرو نو په داسې حالت کې باید چې څه وشي باید چې یو رول دا دی چې دواړه ایکسپشنز چې دي یا به دا کوي هندل کوي او یا به د دې میتھډ کالر به هندل کوي کچېرې دا نه هندل کوي نو دا بیا تروز کی د دې میتھډ کالر د هندل کوي لکه څنګه چې دیز کې د هندل کړه اوس موږ راځو سلایډ ته که سلایډ کې زه ګورم روان سلایډ کې بیا موږ لیکل چې د بیگ نوٹ نو مطلب چې دی unchecked exceptions are automatically propagated or checked exception are propagated by the throws keyword بطور مثال for example کچېرې موږ سره څه شی وي کچېرې موږ سره unchecked exceptions وي دا خو موږ سره check دي کنه we have two exception in this method both are checked exception so this means صحیح ده کنه ګورئ تاسو نوٹ کې دا وایم چې this means the method yani method 2 must handle the exceptions both exceptions okay must handle both exceptions or it must throws the exception to its caller ته باید چې دا ترو کی لکه څنګه چې دی ترو کی یو ایکسپشن صحیح ده کنه دا کولی شي دواړه ترو کی صحیح ده اف کچېرې caller must handle it لکه څنګه چې ګورئ دلته caller چې ده method 1 د دې caller د method 2 نو تاسو ګورئ ملګرو دلته کې بیا caller چې ده هغه حتما دا څه کړی دي دا تاسو ته هندل کړی دا ایکسپشن اوس بطور مثال خو کچېرې چې شوی must handle it صحیح ده and یا handle the exceptions صحیح ده نو دا ما سره نوٹ شو اوس کچېرې ما سره unchecked exceptions وي ملګرو زه لازم یو ټیسټ 2 اخلم دلته کې دا ما سره کوم پروجیکټ دی ما سره throws project په دې throws project تک کې به زه راشم دې خو څه error نشته دی کنه صحیح ده نو بیا دا پرابلم نشي دی default test زه دا رن کوم میتھډ رن کیږي نو پرابلم نشته دی کې دا ګوري رن شو زه به راشم دیز کې به یو ټیسټ 2 اخلم او په هغې کې به زه څه کار وکړم ملګرو په هغې کې به زه واخلم ټیسټ 2 او دلته مې دا واخیسته یعنی مین میتھډ ماته په دې کې به زه دوه څه وکړم unchecked exceptions واخلم په خپل میتھډ کې همقسې یو اگزامپل به کار وکړم نو test 2 obj is equal to new test 2 صحیح ده که نه new test 2 او هغې نه پس به زه دلته راشم ورته وایم چې obj dot method 1 دا وګورئ ملګرو همغه اگزامپل دی او زه بلته راشم ورته وایم چې method void method 1 یا public void method 1 یوه خبر ده نو زه بلته راشم څه به ورته وایم چې ماته څه وکړه ته method 2 ماته کال کړه نو زه به بره راشم څه به ورته وایم دې ځای کې ورته وایم چې void method 2 قوس او دا دی implementation زه څه کار کوم مثلا زه به راشم دلته ورته وایم چې system.out.println او دیز کې به زه ورته وایم چې for example 10 divide by 0 نو دې مطلب دا دی چې ماته یو unchecked exception دی دا صحیح ده موږ که زه دا رن کوم نو دا ماته وایي چې arithmetic exception موږ تاسو به وایي چې یاره arithmetic exception کوم ځای نه پوهېږي چې دا unchecked exception دی دې لپاره راشئ لاړ شئ زموږ زړې ویډیوز وګورئ د exception handling اولې ویډیوز نو تاسو به هلته ما مکمل تشریح کړی چې check یا uncheck څه ته وایي موږ که زه راشم دا کومنټ کړم او یو بل exception واخلم فرض مثال ما دلته واخیسته چې system.out.println او دې کې زه ورته وایم چې زما نوم ظریف دی او ته ماته پرنټ کا character at a location دا ګور دا یو error ما جوړ کړل ته څنګه ما ورته وایم چې ماته لسم لوکیشن باندې character راکا دا ما سره 15 لوکیشن دي لسم نشته ده نو دې ته وایي string array out of bound exception ده دا زه رن کوم ګور دا تاسو ګورئ چې java string index out of bound exception ده نو دا دواړه ما سره unchecked exceptions دي صحیح ده
اوس دا دواړه هندل کول د پاره به مونږه څه کار کوو کچېرې دا ما سره چیکډ ایکسپشنز وو نو دې لپاره مونږ مجبور وو چې په دغه میتھډ 2 کې دا ټری کې واخلو دواړه صحیح ده کنه او ټری نه پسې څوک دا هندل کیچ بلاک هم واخلو کچېرې نم هندل کو په میتھډ 2 کې نو مونږ بیا مجبور وو چې دا دواړه بم څه کول تروس کوو بم د نماینده بم د دې نماینده ته یعنی د دې کالر یو بل کس به مرته نماینده ټاکه یو بل میتھډ به مرته نماینده ټاکه فار ایگزامپل ته به موږ ورته ویل چې مثلا اري اوټ اف بوند ایکسپشن کاما او همدغسې بل ما سره چې دی string index out of bound exception arithmetic exception او string index out of دا دواړه ما ورته نماینده څوک وټاکه د دې کالر مې وټاکه او کالر ته به زه راتلم څه به مې کول ټری به مې ورته ویلی بیا به مې کیچ اخیسته او دواړه به ما څه کول هینډل کول خو دا د کوم حالت کې ما کول که چیرې موږ سره دا checked exceptions وي نو دا موږ سره unchecked exceptions دي نو زه بلته نوټ ولیکم چې if we have unchecked exception in a method comma you don't need to delegate you don't need to delegate them دې مطلب دا دی چې تا ته ضرورت نشته دی چې ته څه کار وکړې هغه ډیلیګیټ کړي د دې د هینډل کول دپاره نماینده یعنې وټاکې یا تا ته هېڅ ضرورت نشته چې په دغه میتھډ کې دا هینډل کړي دا اتوماتیکلی بیکاز صحیح ده که نه نو زه لیکلی شم چې بیکاز they are unchecked exceptions exceptions are say that enter are automatically propagated صحیح ده که نه propagated څه ته وایي propagated یعنی چې کوم ځای کې ته غواړې ته کولی شې د هغې هینډلینګ وکړې د یو ایکسپشن چې تا سره رایز کېږي نو دې ضرورت نشته دی چې ته دا ډیلیګیټ کړې ډیلیګیټ نه مطلب دا چې ته نماینده وټاکې نو هغه ستا مرضي دی ځکه دا دواړه انچیکډ ایکسپشنز دي ته هم څه ډایرکټ هم کولی شې چې یا یې دلته کې واخله ټری بلاک کې واخله صحیح دی او ټری بلاک کې دواړه واخله کنټرول ایکس ما دلته پیسټ کړ دواړه صحیح دی او کیچ یې که دلته کې فار ایگزامپل کیچ قوسواس قوسبند دا آی تھنک ما مخکې اگزامپلز کې هم کار کړی دی او هلته ما ایکسپشنز واخیسته او هلته م ای واخیسته دلته زه اوس ورته ویلی شم چې فار ایگزامپل څه وکړه system dot out exceptions handle system dot out dot print ln کا صحیح د قوسواس بند او دلته به زه ورته وایم چې exceptions are handled صحیح ده که نه handle ته دې ځای کې هم اخیستلی شي اتومات که دلته نه غواړې دا ګوره زه دا رن کوم او زه به اخر کې وایم چې rest of the program دې ځای کې به زه ورته وایم چې دا به زه کاپي کړم او زه به ورته وایم چې rest of the program یعنې زموږ پروګرام مخکې روان دی نو زه به دلته کې ورته وایم چې rest of the program صحیح دی نو زه دا رن کوم دا ګورې ملګرو دا چې exceptions are handled او rest of the program یعنې موږ exception handle کړ که دلته نه handle کړې ګوره زه به دا دلته کنټرول ایکس کړم بند مې کړم ختم ته اتومات کولی شې دې ځای کې راشې وکړې ګورې دغه میتھډ بره میتھډ کال کړی که نه نو ضرور نه دی ګوره ما بیخي ورته نماینده دې ځای نه ټاکلی نه دی خو زه کولی شم دلته ډایرکټ یې واخلم ورته وایم چې دا میتھډ 1 ما سره exception handle شو دا اوس وګورئ ملګرو زه دا رن کوم دا ګورې exception handle rest of the program که دلته که دې ځای کې نه غواړې ملګرو ګورې دا د ځای نه زه ډیلیټ کوم که زه دا رن کوم بغیر د دې هینډلینګ نه دا ماته وایي چې پروګرام نه رن کوم دا دواړه هینډل کا نو ته کولی شې مستقیمه یې راشي دلته کې دا ګوره دا د دغه آبجکټ دا د کوم کلاس دی د کلاس 2 آبجکټ دی بیا د آبجکټ په واسطه باندې تا میتھډ 1 کال کړی دلته کې واخله هینډل کا صحیح دی نو دلته کې به زه دا هینډل کړم دا ګورې پیسټ مې کوم هغه کوډ ته دا تاسو ګورئ ملګرو دا ته وایي چې exceptions or handle ستا exception چې دی هغه هینډل شو دا rest of the program ولې رانغی ملګرو ځکه دلته تا ته exception رایز شوی چې کوم ځای کې exception رایز کېږي هغې نه لاندې تا ته پروګرامس چې دی هغه نه تا ته نه رن کېږي نو ځکه نو دې ځای کې بیسټ آپشن چې دی چې ته دې ځای کې دا څه کړه دې ځای کې دا هینډل که دا صحیح دی نور که نه یعنې ته هر ځای کې هینډل کولی شي اوس که دغه آپشن دغه سټیټمنټ ستا د دې کیج نه لاندې وي نو بیا به دا پروګرام رن کېږي ته ته وایي چې exceptions are handled نو دې مطلب دا دی چې که چیرې unchecked exception if we have unchecked exception in method you don't need to delegate them okay you don't need to delegate them نماینده ورته مه ټاکئ یعنې throws keyword بیا مه استعمالوه because unchecked exceptions are automatically propagated چې ته په هر سټیج باندې هر لوکیشن کې یا په کوم ځای نه چې دا کال کېږي ته
ته کولای شي ډایرکټ مستقیم بغیر تروز کیورډ نه هغه دغه نمائندګي وکي او هغه ایکسپشن ته ځانته هندل کی. نو دا مو سره ملګرو دا بیگ نوٹ صحیح ده کنه. explain when you have an unchecked exception to okay دا explanation دا کوم خبره چې ما تاسو ته پښتو کې وکړه. مګر دلته کې وایي چې check the practical then the practical of these all points on YouTube. channel name is ظریف بهادری. حتما دلته کې هم شته ملګرو تاسو ته وګورئ دلته کې حتما سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل او حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ چې ترڅو ټول افغانانو شي کول د دې نه مکمله ګټه واخلي. پر روانه ویډیو کې موږ تاسو آخري چې کوم کیورډ د ایکسپشن هندلینګ او ایکسپشن هندلینګ به ان شاء الله ختميږي. خیر میتھډ اوورلوډینګ وایو هغه نه پس به ان شاء الله تروز آخري کیورډ د موږ سره ایکسپشن هندلینګ بیا ختم شي. نو ملګرو خو وخت تاسو ته غواړم. زنده باد افغانستان. تل دی افغانستان.